پر انسان باندې هر ورځ 3 امتحان راځي. کچيري انسان په دې 3 امتحانو کې کامیاب سو هغه په آخرت کې هم کامیاب وي او کچيري ناکام سو هغه په آخرت کې هم ناکام وي. اول امتحان هر ورځ د انسان عمر کمیږي و مرګ ته نږدې کیږي لیکن انسان ته دې هیڅ فکر نشته او کله چې بیا په مال کې څه کمی راسي یو څه نقصان راسي بیا ډېر پریشان سي او خوب هم نه ورځي حالانکه مال واپس راتلی سي لیکن عمر واپس نسی راتللی. دویم امتحان حلال او حرام. هر ورځ انسان دا نه ګوري چې دا شی حلال دی او که حرام دی، بس انسان خپل فائدې ته ګوري چې په کومه خوا کې ګټي هغه خوا کوي. حالانکه حلالو کې برکت دی، سکون دی، راحت دی، ثوابونه دی، اجر دی. په حرامو کې چې دی بے برکتی ده، بے سکونی ده، پریشانی ده او د الله عذاب دی. ایم امتحان هر ورځ موږ د آخرت و سفر ته نږدې کیږو، د دنیا څخه لرې کیږو، لیکن چې څومره عمر را باندې تیریږي هر ورځ دا فکر کوو چې څومره زیاته پیسې لاسته راوړو، څومره زیاته ګټه لاسته راوړو، خو لیکن د آخرت فکر مې نه دی کړی چې زه خو روان د آخرت په سفر یم، نو زه د دنیا تیاری کوم که د آخرت تیاری کوم؟ ځکه زما د همیشه ژوند خو په آخرت کې دی، دنیا خو عارضي ده. که څه هم زه دا ټول دنیا سره جمع کړم، بلډینګان، موټران، دا ټول سره جمع کړم